نو مور پلار یو نعمت تے بچو دا پارا او د دې مور پلار په دعا کې الله یو اثر او کمال اچولی دی په دنیا کې چې ډیر مشکل او ګران کار پیښ شي نه کیږي او زړه دې غواړي چې دا کار مې دې وشي نو د خپل مور پلار نه دعا وغواړه نو هغه ناممکن او ګران کار به الله آسان کی وبشي یو صحابي راغی پیغمبر علیه السلام ته وی اذنبت ذنبا عظیما مالا غټه ګناه شوې ده بخنه غواړم نو چل راته وښیه چې څنګه به بخلی کېږم نو پیغمبر علیه السلام ته مور دې شته وی مور خو مې مړه ده وی ترور دې شته وی او ترور مې شته ورشه دغه ترور دې خوشحاله که چې هغه راته دعا وکړي الله به دې وبخي نو چې د چا مور پلار شته خدمت دې وله وکړي دعا دې ترې والي ټول کارونه به اسان شي او که د چا مور پلار وفات شي نو ترونه تروریانې ماماګان دا د مور پلار قایم مقام دی هغې نه دعا واله په جون باندې چې د مور پلار مخ ته ګورې نو د قبول شوي حج عمره ثواب او که د چا مور پلار وفاتي او دې د مور پلار قبر له لاړ شي هلته لږ تلاوت وکړي او مور پلار ته دعا وکړي دله به هلته هم د قبول شوي حج ثواب الله ورکړي دغه شانته بچی هم د الله نعمت دی او حدیث مبارک کې راغلی دی چې دا بچی د جنت د باغ ګلونه دي د دنیا په باغ و بهار خلک خوشحالیږي د جنت په باغ و بهار هم خوشحالیږي او په دې بچو هم خلک خوشحالیږي د دې نعمت هم قدر پکار دی شکر ادا کول پکار دی او د دې نعمت قدر هغه چا نه تپوس وکړه چې نه زوی شته او نه لور شته نیکانو بزرګانو له ورځي وي دعا راته وکړه ډاکټرانو له ورځي وي دوایي راله وکړه علاج راله وکړه د بچی په پیدایش باندې د شریعت حکمونو باندې چې عمل وکړي نو دا شکر دی او که د شریعت خلاف کارونه وشي نو دا ناشکري ده نو دا بعضې بنده کور کې ماشوم پیدا شي نو دی هوایي ډزې کوي څه ټنګ ټکور وغیره وکړي دا ټول د شریعت خلاف دي دا هوایي ډزې چې کوي دا اسراف دی د جاجر کې کارتوس نه د روپو ګته دې پکې روغی د ګوتې دې پراک پړق پړوکې وکړل او نوټونه وسوځېدل لاړه هېڅ فایده یې ونه کړله عبس خرچه وشوله او په دې اسراف باندې بنده د شیطان رور شو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین نو دا ناروا بې ځایه خرچونه کول په دې الله خفه کیږي نو د شریعت حکمونه چې کوم دي په هغې د عمل وکړی شي ماشوم لا غوږ کې بانګ ویل سنت طریقه ده پیغمبر علیه السلام خپلو نوسو له غوږ کې بانګ ویلی دی حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما لپاره د اولې ورځې نه د ماشوم دپاره د ښکلي نوم فکر وکړه تر اومې ورځې پورې د نوم انتخاب وکړه په اومه ورځ باندې ماشوم له عقیقه وکړه نو هلک دپاره دوه ګډان چیلي که مذکر وي که مؤنث او جینۍ دپاره یو ګډ یا چیلی که مذکر وي که مؤنث او که هلک پیدا شوی دی دوه دی د مخه نه کېږي یو ګډ چیلی هلالی نو هم اجازت دی او که یو بنده غریبي هغه معاف دی په اومه ورځ باندې به د ماشوم سر هم اخریلی شي هلک دی که جینۍ سر به وله اخریلی شي او دغه ویښته به زرګر چاندی سره وتلي د هغې قیمت به صدقه کې چاله به خیراتي ورکړي او د نوم اعلان به مو کې چې دا ماشوم عبدالله عبدالرحمن وغیره دی بیا د دې ماشوم مخکې د شریعت خلاف خبرې به نه کوې د شریعت خلاف کارونه به نه کوې ښکلې د شریعت موافق خبرې اترې حرکات سکنات به کوې او دا دې څوک نه وي چې دا ماشوم پسې نه پوهېږي چې څه وایم هغه به وایم او چې څه کوم هغه به کوم داسې نه د دې ماشوم دل و دماغ باندې ریکارډینګ کیږي دا ټیپ او کیسټ
دا بیجانه شی دی په هیڅ هم نه پوهېږي او چې څونه خبرې واوري نو بیا به سات پس ورته وایي واورونه ټولې ورته اورئ نو چې څنګه دا ټیپ او کیسټ دې خبرې ریکارډ کوي نو داسې د ماشوم په دل او دماغ باندې هم ریکارډینګ کېږي چې کله دې په خبرو راشي دی به هغه خبرې کوي کمې چې تا نه اورېدلي دي هغه کارونه به کوي کم چې تا نه لیدلي دي نو د شریعت خلاف کارونه به نه کوي کله چې ماشوم لږ د خبرې د یادولو شي نو دته اول د الله نوم وښیه دا پخوانۍ زنانه بزرګانې وي دوی به ماشوم په غېږ کې و د لاس تلی به یې کولو که د بل لاس مسواکه ګوته به یې ورته تلي کې کېښوه او لا اله الا الله به ورته مور وي ده به هم سر خوځو مور به هم سر خوځو څه موده پس په ترتړی چې به الا الله الا الله او بیا چې به ګویا شو پوره کلمه به یې ویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله بیا چې لږ نورم د زده کړې قابل شي نو اسانې عقیدې ورته وښیه ته چا پیدا کړې الله ځمکه چا پیدا کړه الله اسمان چا پیدا کړی الله روزي رسان څوک دی الله نو داسې اسانې خبرې ماشوم به زده کړي دا د مور غېږ دا ماشوم د پاره ړومبنۍ مدرسه ده قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه یو ډېر لوی بزرګ ولی الله بچپن کې مور والا د عقیدې اصلاح کوله ماشوم وی ډوډۍ مور ورته ډوډۍ ورکول خو زمونږ کار نه دی دا خو د الله کار دی الله نه وغواړه ماشوم وی ماله خو چل نه راځي څنګه وغواړم مور ورته دعا وکړه چې الله وږې مه ماله ډوډۍ ګوره تاله به اوس الله ډوډۍ درکوي نو مور به پټه ډوډۍ چې ته ایښې وه بالښت لاندې تولۍ کې بړستن کې یو خوا بل خوا او ده به دعا وکړه کور کې به ګرځېده یو ځای نه به یې ډوډۍ راوویسته د ده کلک یقین جوړ شو چې ماله ډوډۍ الله راکوي مور پلار نه یو ورځ چې ته مور غم خادی له تلې وه دلې د ډوډۍ انتظام نه و کړی دی چې د سبق نه کور ته راغی مور چې کم چل خولو په هغه چلې د الله نه ډوډۍ وغوښتله او نن د غیب د خزانو نه الله ښه مزېداره پسته ډوډۍ ورکړه ویې خوړله او څه ترې پاتې شو هغه یې کېښودله بنده چې په الله څنګه ګمان کوي الله ورسره اومقسې کوي د دې ماشوم یقین و چې ډوډۍ به الله راکوي نو د غیب د خزانو نه ډوډۍ ورکړله دته دا کاکی ځکه وی چې د دوی په ژبه کې کاک ډوډۍ ته وی نو بختیار کاکی هغه بختیار چې الله ولا د غیب د خزانې نه ډوډۍ ورکړې ده نو ماشوم لا عقیده جوړه کا روزي رسان الله دی موسی علیه السلام په مصر کې پیدا شو زلمی شو او یو ځل د غرمې په ټیم کې یو فرعوني سپی بني اسرائیلی باندې ظلم کو او بني اسرائیلی موسی علیه السلام ته دې ظالم نه مخلاص کا نو موسی علیه السلام سپی ته په نرمۍ خبرې کولې چې په ده زیاتې مه کوه خو سپی په موسی علیه السلام سترګې راوویستې برن شو موسی علیه السلام هم جلالی شان والو یو ورکوټې سوکې ورکه خو د هغه وخت پې ختم شو مړ شو فرعون ته پته ولګېدله حکم یې وکړه موسی علیه السلام هر ځای کې چې راوینیسې وژنمې دربار نه یو سړی شاټ کټلار باندې راغی موسی علیه السلام ته یې خپې وباسه وژني دی نو موسی علیه السلام نامعلوم طرف ته هجرت شروع کړ 8 شپې ورځې مزل یې وکړ د مصر نه ووته مدین ته ورسېده په مدین کې شعیب علیه السلام ته ورغی هغه ته چې حال بیان که هغه ورته بېغمه شه دلته د فرعون لاس نه رارسي کور دې نشته کور به درکمه بیبي دې نشته لور به په نکاح درکمه روزګار دې نشته روزګار به درکم ماله به ګډې چیلې ساتې 10 کاله موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام ګډې چیلې وسرولې او 10 کاله پس موسی علیه السلام اجازت وغوښته شعیب علیه السلام ته وی مصر کې مې مور خور او ورور دی یادېږي مې اجازت وکړه چې لاړ شمه نو شعیب علیه السلام ورته اجازت هم وکړو بیبي یې ورسره کوي ځه
نو موسی علیہ السلام سره د بیبي را روان شو خو عامه لارې پرېښوه او د ځنګل په یو شاړه لار را روانو دلته د بیبي د ماشوم پیدا کېدو تکلیف شروع شو دې وخت کې لږ اور پکاري چې بنده پې ګرم شي موسی علیہ السلام غیر چاپېره وکتل نو مخامخ په غر باندې د اور لمبه یې ولیدله نو بیبي ته وایي چې ما اور ولیده انی آنست نارا اور مې ولیده لعلی آتیکم منها بقبس شاید چې دغه ځای نه تاسو له لږ اور انګار راوړم لعلکم تصطلون تاسو پې ګرم شئ بیبي ناسته او دی د اور خواله ورغی غر ته چې ورغی اور ځای ته اور نشته دی نور دی او دغلته الله پیغمبري ورکړه ورته فاذهب الی فرعون انه طغى فرعون له لاړ شه سرکشي شروع کړې ده موسی علیہ السلام یا الله دلته د بیبي د خدمت ضرورت نه اول دا وکم که اول فرعون له لاړ شم الله ورته داسې نه وی چې د بیبي نه بېغمه شه زه به انتظام کوم او ته فرعون له زه دی نه وی ورته و موسی علیہ السلام سره لاس کې امسا وه وی د غر دا غټ غټ اوه چې په امسا یې کاڼې و نو هغه مات شو نو منځ کې بل کاڼې راوته وی دا اوه چې هغې و نو مات شو نو منځ کې بل کاڼې وی دام اوه چې دریم کاڼې و نو هغه مات شو نو منځ کې یو چینجې خوله کې شنه پاڼه نیولې ده خوراک هم کوي ذکر هم کوي دا چینجې ذکر کوي چې سبحان من یرانی پاکی د هغه ذات لره چې ما ویني ویعرف مکانی زما ځای ورته معلوم دی ویرزقنی ولا ینسانی ما ته دلته رزق راکوي زه ته ایریږم نه موسی علیہ السلام وی په دریو کاڼو کې دننه چینجي له انتظام کوي زما د بیبي انتظام به هم کوي فرعون له لاړ بیبي په ځای پرېښوه د بیبي د پلار کور نږدې هغه پلار کره واپس لاړه نو په دریو کاڼو کې دننه چینجی له رزق الله ورکوي نو دا انسان اشرف المخلوقات دی دله به هم رزق ورکوي زمونږ زنانه ماشوم ته وایي چې د پلار زمینداری ته دوا کوه د پلار دکانداری ته او د پلار نوکری ته دوا که دا نی د لوږې به مړه شو کته باندې کټوی باندې کته کوزه کټوی کوزه دا د مسلمانۍ خبرې نه دي د مسلمانۍ عقیده نه ده په دیهاتو کې جرنده انسان جوړه کړې ده خو د دې جرندې خوله د اوړو نه چرته خالی نه شوه هر وخت یې ډکه روانه ده نو د انسان خوله الله جوړه کړې ده دا به د رزق نه خالی نه وي وی ګوره جرندې له خوله جوړه بني آدم کړه یو ساعت نه اوزګارېږي حال عیان دی تا له خوله په خپل قدرت کړه مولا سازه ولې دې په خولې داسې بیان دی چې کته باندې او کټوی باندې او کته کوزه کټوی کوزه بختیار کاکی رحمت الله علیه په ړومبي ځل جومات ته مور اولېږه چې استاد له ورشه چې قرآن درته وښیي استاد ورته ړومبنۍ سپاره شروع کوله دی ورته وایي استادجي ما ته ړومبۍ سپاره مه وایه مور مې د قرآن حافظه ده او د مور غېږ کې مې لس سپارې یادې کړي یو لسمه سپاره راته ووایه زمونږ ځوانانو به څه یاد کړي نو اسم نه نو د مور غېږ ړومبنۍ مدرسه ده خو ټول علم دلته نه حاصلېږي نو دې وجې نه چې ماشوم لږ ښه شي نو بیا به دیني مدرسې ته او جومات ته ولېږلی شي عالم ته حواله شي نو عالم د شریعت مطابق د تربیت او پرورش وکړي نو چې د دین علم یې حاصل که دا ماشوم د مور پلار دپاره لوی نعمت د معاشرې دپاره هم لوی نعمت دی نو ځکه حدیث مبارک کې راځي من ولد له ولد فلیحسن اسمه و ادبه هغه څوک چې الله ولا بچی ورکه نو دې ولا ښکلی نوم کېږدي او ښکلی اسلامي آداب دې ورته وښیي ماشوم بلوغ ته ورسیږي نو د بلوغ نه پس د مور پلار ذمواري ده او د ټول عمر آرزو او تمنا دا ده چې د ماشوم لا د واده انتظام وکړي نو د خپل بچی له چې واده کوي نو کومه قسم زنانه به ګوري نو حدیث مبارک کې راغلی چې تنکح المرأة لأربع
یو زنانه که په نکاح اغشتی شي نو د څلورو وجنه لمالها دا فلانې ځکه غواړو چې ډېر مالداره کورنۍ ده نو که مالدارۍ سره دینداري وي خو ډېره ښه ده که مالداري وه دینداري نو پرېږده ولجمالها او کله یو جنۍ خلک غواړي وی ډېره ښایسته ده نو که د حسن او جمال سره دینداري وه خو ډېره ښه ده او که حسن او جمال شته خو دینداري نو مې غواړه ولحسبها او درېیمه وجه دا ده چې دا فلانې ځکه غواړو چې لوی خاندان دی او ښې بده کې پکارېږي که دینداري ورسره وه خو ډېره ښه ده که دینداري نه وه نو دا لوی لښکر به اولته وټکوي او څلورمه وجه ولدینها دا فلانې ځکه غواړو چې دینداره او تقواداره ده نو پیغمبر علیه السلام ترغیب ورکوي علیک بذات الدین تربت یداک دقه دینداره وغواړه او دغسې د الک کور والا جینۍ چې ګوري نو هغې کې هم تقوا پرهیزګاري دینداري او د جینۍ کور والا الک کې به هم دینداري وګوري نو چې د دیندارۍ په بنیاد باندې کم رشته وشي نو دا پایداره وي او د دواړو خاندانونو دپاره د خوشحالۍ ذریعه هم وي نکاح کول سنت طریقه ده او ډومبنی نکاح جنت کې د آدم علیه السلام د حوا بیبي سره شوې ده او دنیا ته چې آدم علیه السلام تشریف راوړه او د بچو پیدایش شروع شو نو بیا د بچو په منځ کې نکاحګانې هم کېدې نو دې نکاح د برکته د ټوله دنیا آباده ده دې وخت کې شپږ اربه انسانان په دنیا کې موجود دي چې په هغې کې تقریبا نیم په نیمه باندې مسلمانان دي 2.8 کروڑه انسانان دا مسلمانان دي او 3.3 کروڑه دا پکې غیر مسلم دي دا ټول د دې نکاح د وجې نه الله پاک پیدا کړي دي نکاح سنت طریقه ده خو د فرض مانځه به پکې خیال ساتل غواړي چې اصل لمونځ پکې فرض قضا نشي د میلمنو خدمت دم کېږي خو چې خپل فرایض پکې وموشي او الک به د مور پلار هم خیال ساتي او د خپلې بیبي به هم خیال ساتي او د نکاح نه پس په ثوابونو کې اضافه او زیاتوالی کېږي بې واده زلمې او 2 رکاته نفلو کی او واده کړي 2 رکاته او که دا 2 نه افضل دي بل روایت کې دي 2 رکاته بې واده زلمي وکړل او واده کړي 2 وکړل دا ته نه افضل دي نو دا د 70 او د 82 دا فرق په دې دی چې بعضې بنده د خپلې بیبي ضروري حقوق ادا کوي زیاتي مراعات نه ورکوي نو د 2 رکاته د نورو ده او 2 رکاتونو نه افضل دي او بعضې بنده د خپلې بیبي ضروري حقوق ادا کوي خو زیاتي مراعات هم ورکوي نو د 2 د نورو د 82 رکاتونو نه افضل دی الله پاک دا واده د شریعت مطابق تر سره کی او دواړو خاندانونو ته د الله خیر او برکت ورکي او کم چې بې جوړې بندیان پاتې دی الله دې د شریعت مطابق ټولو له انتظام وکړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله